الرحمن الرحیم سورة آل عمران آیت نمبر 7 هو الذي الله غزات تے انزل چی نازل کری دی علیک پتا باندی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب دا کتاب منه د دې کتابنا آیات ډیر آیاتونه داسې دي محکمات چې هغه محکم دي هن ام الكتاب او دغه محکمات چې دي دا اصل د کتاب دي دا د کتاب اصل دي و اخر او بعض نور آیاتونه داسې دي متشابهات چې هغه متشابهات دي نو گویا چې د قرآن مجید دلته الله رب العزت یو قسم ته تقسیم کړی تقسیم چې د قرآن مجید د آیات چې دي دا په دوه قسمه دي بعضی آیاتونه بلکې ډېر آیاتونه داسې دي چې هغه محکمات دي محکمات محکم جمع ده محکم دا معنی چې هغه آیاتونه چې په هغې کې الله رب العزت احکامات نازل کړي دي هغه آیاتونه چې په هغې کې الله حکم کړی دی دا کار کوا دا مکوا دا حلال دي دا حرام دي هغه ته محکم آیاتونه وایي بس هغه داسې آیاتونه دي چې هغه بلا شک و شبهه دي پای کې هیڅ قسمه اشتباه نشته هغه داسې آیاتونه دي چې بالکل واضح دي مبرهن دي کلیر کټ آیاتونه دي بس الله فرمایلی دي دا کار وکړه او دا مکوا صحیح دا کار جایز دی دا ناجایز دی دا حرام دی دا حلال دی دا محکمات او الله فرمایي چې دغه آیاتونه چې دي د قرآن مجید اصل دي ام الكتاب وتویل ام الكتاب یعنی دا پرپس د قرآن دی اصل مقصد د قرآن دغه دی بس صحیح اصل مقصد د قرآن دا الله رب العزت پای کې احکامات نازل کړي او بعضی نور آیاتونه داسې دي چې متشابهات هغه متشابهات دي متشابهات دا مطلب چې هغه داسې آیاتونه دي چې داغه مطلب په مقصد باندې مونږ نه پوهیږو صحیح متشابهات په دوه قسم دي یو هغه متشابهات چې داغه په لفظ چې دی هغه لفظ هم مجمل او مبهم وي داغه په ظاهري معنی هم څوک نه پوهیږي او په مقصد او مراد هم څوک نه پوهیږي یو خدا قسم دي دې ته حروف مقطعات هم لکه الف لام میم ودری پنا لفظی معنی سو کوئی او نه په مقصد او مرادی معنی سو کوئی مفهوم یې نه واضح الف لام میم الف لام را کاف ها یا عین صاد دا دسی حروف دي چې دا حروف مقطعات او ویل کېږي په متشابهات کې په اولنی قسم کې دي د دې نه په الفاظ سو کوئی نه په مقصد او په معنا او مراد باندې سو کوي دا سدي دا الله او رسول صلی الله علیه وسلم په منځ کې راز دی کوډ ورډز سر من اسرار الله بس دا رازونه دي په دې پسې ورپسې کېدل دا برستوراشي چې دا هغه چا کار دی چې د چا پزړونو کې کوډواله صحیح پس دا د الله رازونه دي په دې باندې موږ نه پوهیږو دغه شان دویم قسم هغه متشابهات دي چې د هغې په ظاهري معنو خلک پوهیږي لیکن داغه مقصد سره مراد سره مفهوم سره کیفیت سره پاغه نه پوهیږو ډېر خبرې داسې دي چې هغه موږ صرف اورېدلې دي او پاغه باندې موږ ایمان راوړې دي نور په کیفیت باندې نه پوهیږو قرآن مجید کې الله فرمایي الرحمن علی العرش استوى رحمان چې یعنی الله چې هغه په عرش باندې استوا کړی دا نو وس د استوا ظاهري معنی خدا د ناس تا صحیح او درې په کیفیت موږ نه پوهیږو کیفیت مجهول لے زکاچی قرآن کی اللہ فرمائی لیس کمثلی شیء دا اللہ په مثل یو سیز نشتا د دې مثال تم نشي ورکول د چا سره دغه شان کې قرآن مجید کې د الله د بار د ید لفظ راغلی یا په حدیث کې راغلی ید معنی د لاس نو ظاهري معنی خو خلک پوهیږي چې لاس صحیح او دې کیفیت باندې څوک نه پوهیږي چې د الله لاس څنګه دی او څنګه نه دی بلکې الله خو د لاس نه او د جسم نه او د هر څه نه پاک صحیح ده نو دا اوس متشابهات دي په ظاهري معنی خو سړی پوهیږي جنت ته
جنت په باره کې الله تذکرې کړي دي تاسو له ما داسې جنات تیار کړي تجري من تحتها الانهار چې د هغې نه لاندې به نهرونه بهیږي او دغه شانتې یو بل حدیث قدسي دی الله فرمایي چې ما تاسو له داسې نعمتونه په جنت کې تیار کړي دي چې هغه نه د اوسه پورې چېرته سترګې لیدلي دي نه غوږونه اورېدلي دي نه د چا په ذهن کې د هغې تصور راغلی داسې نعمتونه ما تیار کړي دي نو اوس دا جنات او دا نعمتونه او دا قیامت او دا ټول غیب څیزونه دي په دې باندې مونږ په پټو سترګو ایمان راوړی دی د دې د کیفیاتو نه مونږ خبره نه یو انسان د دې تصور وکړي معموله غوندې تصور خو په ذهن کې راتلی شي حقیقت په چا باندې په دنیا کې واضح نه دی او نه په دې باندې څوک پوهېږي په دنیا کې ها په دې متشابهاتو کې بیا دا کم دویم قسم چې دی د دې هم یو دوه کټګریان دي یو هغه متشابه چې د هغې په هغې د اوسه پورې موږ نه پوه یو نه به بې پوه شو په دنیا کې صحیح ده جنت جهنم احوال شو د قبر احوال شو د عالم برزخ احوال شو د فرشتو اوس فرشتو په باره کې الله موږ ته فرمایلي دي چې دا یو مخلوق دی د الله او بس د الله اطاعت کوي د الله نافرماني نه کوي بس د دې پورې موږ خبر یو باقي هغه څنګه مخلوق دی څنګه دی څنګه نه دی د هغې د کیفیاتو نه موږ خبره نه یو ځکه چې هغه عالم هغه جدا عالم کې دي هغه عالم سره هغه عالم باندې هم چېرته تېر شوي نه دي هم چېرته لیدلی نه دی هغه عالم نه زموږ په ژوند کې راغلی دی ها البته دا متشابهات چې دا به مونږ په دې خبر شو خبرېږو به په دې کله وروستو چې کله سړی عالم برزخ ته لاړ شي د عالم برزخ احوال به دې مشاهده کې دی به پوه شي قبر کې څنګه صورتحال دی دا کوم احادیث چې مونږ ویلي دي د دې به مونږ مشاهده وکړو هلته دغه شان د قیامت په ورځ د قیامت چې کوم احوال دي د هغې به سړی مشاهده وکړي نو عام انسانان به د هغې نه بعد پوهېږي چې دا څه دي